ټرمپ په دې باور دی چې افغانستان کې شکست خوړلی نو ځکه له دې هېواده عاجل وتل غواړي. د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولټن د ټرمپ د رازونو په اړه په خپل تازه کتاب کې لیکلي ټرمپ په دې باور دی چې امریکا افغانستان کې شکست خوړلی نو ځکه په لنډه موده کې له افغانستانه وتل غواړي. سپوتنګ اژانس د بولټن د نوي کتاب په حواله لیکلي ټرمپ د هغه وخت له دفاع وزیر جیمز میتس څخه پوښتنه وکړه چې افغانستان کې د امریکا بریا څه ډول ارزوي. هغه ورته ویلي پر امریکایي ځواکونو د بریدونو نشتوالی د بریا په معنا دی او امریکا باید د سرتیرو ستنولو پر ځای د جګړې پای خبره وکړي. بولټن همداراز زیاته کړې چې ټرمپ میتس ته ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د وحشت په معنا دی. د بوش په نامه یو احمق دا تېروتنه کړې ده او باید دی ورته د پای ټکی کېږدي. بولټن لیکلي میتس ورته ویلي په یاد مو وي چې هلته د داعش حضور خواښونکی دی خو ټرمپ په ځواب کې ویلي پرېږدئ چې روسیه ورته رسیدګي وکړي دا کار په امریکا پورې اړه نه لري. بولټن زیاته کړې ټرمپ شخصا دته هم ویلي وه میلیونونه کسان ووژل شول ټریلیونونه ډالر مصرف شول خو دا جګړه ونه ګټل شوه. کله هم هلته پاتې کېږي نو لا زیانمنېږي نو غوره د خپل سرتیري په شپږو میاشتو کې هېواد ته راوغواړي. د بولټن نوی چاپېدونکی کتاب رنګارنګ غبرګونونه له ځانه سره لري. د ټرمپ ډیری پلویان او حتی کابینه یې هم د دې کتاب د چاپ مخالفت کوي ځکه چې دې کتاب د ټرمپ ګڼې تېروتنې او پټ اسرار افشا کړي چې دا د نوموړي پر وړاندې سخت ځپونکی ګام دی.